الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. دا دی یو ځل بیا هم د شرعي پوښتنو او ځوابونو د خپرونې وخت را رسېدلی چې د دې خپرونې د وړاندې کولو لپاره زه مفتي احمد الله او را سره په خپرونه کې میلمه الحاج محترم شیخ الحدیث مفتي عبدالرؤوف الاطمینان صاحب چې د سترې محکمې مفتي هم دی. لومړی محترم مفتي صاحب تاسو ته ښه راغلاست وایو. مننه، کامیاب او بریالي اوسئ. ډیره مننه محترم مفتي صاحب. راځو د اوریدونکو په پوښتنو باندې پیل کوو. محترم ورور د عصمت الله افغانیار په نامه پوښتنه کوي: بعضې خلک اوس په صدرۍ یا سینه باندې یو ډول سپین بیرغ وهلی وي او بیا د دې سره بیت الخلا ته هم ځي، نو آیا دا ګناه لري او که نه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. حامدا و مصلیا. محترمه، که د الله نوم یا د رسول الله د الله جل جلاله یا قرآن شریف یې، نو بیا د دغه شیانو سره نقل کول و بیت الخلا ته مکروه تحریمي دی. او که چیرې هغه یو خط کاغذ وي په صدرۍ کې پټ وي، پروا نه کوي. او یا که تش تور کاغذ وي دغه ښکاره وي هم نه دی ښه، لیکن که پټ وي پروا نه کوي. نو دغه چې څوک یو راولاړېږي بیرغ د ځانه سره وړي یا فتو د ځانه سره وړي یا زنګوټه خو دا شیان ټول دي، نو نوم کلمه نه په نوشته د لا اله الا الله محمد رسول الله یا الله د قرآن توري نه په نوشته پروا نه کوي. او که دا په نوشته و پټ نه و ښکاره و بیا مکروه تحریمي دی. 131 صفحه کې بیاوله دی. والله سبحانه وتعالى. ډیره مننه مفتي صاحب. په دې هیله چې عصمت الله افغانیار به خپل پوښتنې جواب اورېدلی وي. راځو بلې پوښتنې ته. محترم حاجي محمد فرهاد پوښتنه کړې ده: ما یو کس ته پیسې په ګټه ورکړي دي خو جنس هغه رانیولی، ما نه دی ورسره رانیولی، نو آیا دا خو به مشکل نه لري؟ بسم الله الرحمن الرحیم. حامدا و مصلیا. محترمه، دې ته مضاربت وایي چې تا روپۍ دته په ګټه ورکړي دي. په مضاربت کې شرط دا دی چې ته به پیسې ودی سره یې لګوي. البته تا ته دا تعین د دې سته، دا تا ته سته چې ته ورته ووایې چې خاص فلانی شی به رانیسي، بل شی به نه رانیسي. که دې دا قید وروستې د خلاف ورزي وکړه، تاوان یې وکړي، تاوان پر ده دی. او که چیرې ته عامه اجازه ورته کړې وه یا تا ورته ویلي چې ورته فلانی شی رانیسه، هغه شی رانیوي، تاوان یې پکښې وکړي، بیا تاوان پر تا دی. او دغه چې ته نه یې ورسره شریک، ته نه یې ورسره ملګری، دا دونه غټه خبره نه ده، بلکې اصلي مضارب دغه ته وایي چې ته دی و پیسې و د دې اختیار و رانیول و خرڅول دی سره یې لکې. خو دا موږ پوره په مخکې مضاربت کې په بل ځای کې بحث کړی و پوره. بیا به یو وخت د دغه مضاربت بحث هم ټول پوره د احکامو د ټولو شرایطو د فوایدو سره انشاءالله درته وکړو. والله سبحانه وتعالی. مننه محترم مفتي صاحب. په دې هیله چې حاجي محمد فرهاد به خپل د پوښتنې جواب اورېدلی وي. راځو بلې پوښتنې ته. محترم وحید الله ارماني له نوزاد څخه پوښتنه کوي چې ما 3-4 میاشتې مخکې عملیات کړي وو او مریض وم، نو زما څخه تقریبا 10 او یا 50 منځونه قضا شوي، نو اوس زه څه ډول د دې منځونو قضایي راوړم؟ بسم الله الرحمن الرحیم. حامدا و مصلیا. محترم وروره، دا خبرو ته به ډېر غوږ ونیسئ. که تر 6 منځه کم قضا شوي وه، بیا پر سړي لازم دا دی چې مخکې به قضایي لمونځونه کوي او وروسته به بیا څو کوي، وختي کوي. د مثال په توګه د سهار لمونځ قضا شوی دی، د ماپښین لمونځ که ستا په یاد و چې زما سره د لمونځ قضا شوی دی، د سهار بیا دې د ماپښین پر لمانځه ودرېدلې، لمونځ یې نه دی شوی چې ویم کې دا په فرض کې نه ادا کېږي، خامخا به د سهار لمونځ راګرځئ، بېرته به دا لمونځ کوي. خو که داسې پېښه شوله ستا په یاد نه و چې فرض که د سهار لمونځ قضا شوی د جمعې په لمانځه د امام سره ودرېدلې، په لمانځه کې دې په یاد شو، نو په دغه وخت کې د جمعې لمونځ ورسره پوره کړه. خو بېرته چې لمونځ وشو پر تا لازمه دا ده چې هغه به بېرته د سهار لمونځ راګرځئ، د جمعې د لمانځه پر ځای به د ماپښین لمونځ راګرځئ. کله که بل ځای کې جمعه نه شو پیدا کولی، که دې پیدا کولی شو نږدې، هغه د دغه مسجد ته ماشه وکړه، بیا بېرته جمعې ته ځې، دوه مطلبې کوي.
خو ترتیب په یو د درو شیانو ساکتېږي. دا دوه شان کدي چیرې یې ور د سال مند د قضا سو د ماپشن منځ نه سو پیا پر منځ دي نو پیا د دې مخ کې پیا د نه پر منځ پیا د چل من د اخلاص کې پیا د سو چې د سال مند را صفاته سوې دي پروانه کې د ماپشن منځ د سې سو خو د سال منځ د ماپشن سره ترتیب ساقط سو خو دته دغه سره ترتیب وای د مازیګر سره د مازیګر سره بیا لازم پر تاج د سال منځ مخ کې بیا د مازیګر دا یادوا دا پیر بل په ځای د وخت ساکتېږي که چیرې د چې پیښه وه چې تاسو د سال مز قضا سو هغه په ماپشن کې دې نه شو په یاد دې نه و دا وخت دې سره په یاد شو یا په یو شي مشغوله وي او یا بیده وي چې د ماپشن وخت پر تېرېدو دی هغه ته فرض که 7 منټه 8 منټه پاتې دي چې تا 10 تازه کوې هغه د ماپشن منځ کې د سال له 9 سره ځایږي یا قضایي بیا پروانه کوي ساکت دي د ماپشن منځ دې وکړه د سال منځ دې پاتې سي تر ماپشن یې واړوه خو په دا دوارو صورتو کې ترتیب دغه په ځای د وخت چې دا وخت تېر شو د بل د دغه مازه سره ترتیب ساکت دي د بل سره بیا پاتې دي هغه دا دی پاتې دی که چیرې دا ولاړ که سلطه د مازیګر تر د ماپشن تر مازه پروانه کې د مازیګر مازه مخکې بیا خامخا کوي دا یا دوه دریم ترتیب چې ساکتېږي په کثرت هغه دا دی چې شپږ منځونه د ویتر سماس او شپږ د اوقاتو منځونه به د سړي څخه قضا کېږي چې دا قضا سوله بیا ترتیب ساکت شو ترتیب ساکت دی په هیڅ وخت د اوقاتو کې بیا نه راګرځي باره د هغه منځونه چې په هر ټیم کې راګرځي ستا خوښه د ماسې چې لمونځ پکښې جایز وي نو محترمه ستا پوښتنې ته راځو ستا د پوښتنې جواب دا دی چې ستاسو تواتر منځونه زما څخه قضا شوي دي تر شپږ بالا دي نو دغه منځونه شته په هر ټیم کې راګرځي درته اجازه د مثال په توګه چې ته راولاړ شې په څاښت کې ګډه راګرځي پرې وځي هم درته اجازه کې چیرې ته د سهار د سنت تر شپېدو را چاودلو وروسته یې راګرځي هم درته اجازه ده پرې وځی ګرځه او که د هغه رقم د مازدیګر د لمانځه وروسته یې ته راګرځی چې لمونځ سوی نور نفل وشي نه دي روا دا جایز دی چې معلوم وي هر څو چې راګرځی او که یې مخکې راګرځی هم او که راولاړ شو په سفر وخت او که یو لمونځ د سهار نه د سهار سره راګرځی د ماپښین سره راګرځي د مازدیګر دا ټول صورتونه پروانه کوي دا ټول صورتونه جایز دي دا خو تاسو معلوم منځونه قضا شوي دي او که معلوم نه وه د هغو مسلې بیا جلا دي لږ ماسې اشاره درته کوم که چیرې راولاړ که سو ستاسې ګمان دا و چې زموږ منځونه یقیني قضا شوي دي لیکن خو تعداد یې در سیر دی خامخا د هغه رقم چې هر منځ د قضا شوي پر هغه ترتیب به یې کوي پر هغه ترتیب به کوي د مازدیګر د به هغسې تش کوي هغسې 2 رکعته تش 2 رکعته ډک ابل دا به ټول پر هغه رقم کوي تر هغه وخته بیا کوي چې اوس د ګمان داسې چې بالانو نه دي پاته او که چیرې راولاړ ته سو ماسې د ګمان شک دا و چې یا لمونځ به پر ما یې که به نه یي بیا نو د قضایي په نیت باندې هغه چې لمونځ یې شروع کوي نو بیا په ډک رکعتو کې به هغه ډکه یې تش رکعتونه به هم ډکه یې او په ویترو کې به پر 3 رکعت هغه پر 2 هم کښېنې پر 3 رکعت هم کښېنې څلورم به ورځمه یې د هغه رقم د ماښام په لمانځه کې پر 2 رکعت چې کښېنستې 3 رکعت هغه به ډکه یې پر کښېنې به څلورم به بیا ورځمه یې لیکن دا هلته که چیرې ستا دا ګمان و چې څه به یې که به نه یې څه وي ګوره شک پکښې راګرځي او که د یقین و چې زما لمونځونه قضا شوي دي خامخا د لمونځو په طریقه کېږي هغه رقم چې قضا شوی هغه لمونځ کېږي بل که په سفر کې درته قضا شوي وه په اوس ته مقیم بیا قضا دې راوړل بس 2 رکعته قضا راوړل کېږي او که په دغه کې درته قضا شوي وه ته مقیم وې بیا چې مسافر شوه قضا دې راوړل بس بیا څو رکعته بیا 4 رکعته قضا غواړي دا لږ بیان درته وشو پره بیان به بیا په راتلونکي کې انشاءالله وکړو دا ټوله کبیرې هغه 450 صفحه بارې رایک 2.1 صفحه تحتوي د دوری مختار د تحتوي د مراقي الفلا 2.1 صفحه هندیه جلد اول 121 صفحه او په ترکدر هغه جلد اول 511 صفحه قاضي خان فراموش هندیه جلد اول 113 صفحه شامل د محتاط هغه 519 صفحه والله سبحانه اعلم ډیره مننه محترم مفتي صاحب په دې هیله چې وحید الله به خپل د پوښتنې ځواب اورېدلی وي راځو د بل اورېدونکي پوښتنې ته فرید احمد د نوزاد څخه پوښتنه کوي چې زما د پیشلمي پر مهال ګوله په خوله کې وه چې اذان وشو او بیا راڅخه تېره شوه نو اوس زه څه وکړم بسم الله الرحمن الرحیم حامدا ومصلیا ګران وروره و اذان ته اعتبار نشته نو ته د هغه ټیم باید چې تا کتلی وای د خلکو څخه پوښتنه کړې وای چې سهار داخل وکنه که سهار نو داخل خو شی نه دی پېښ شوی او که سهار داخل و تا ګوله په خوله کې وای بیا دې فکر نه و درڅه تېره شوي نو دغه روژه دې ګواکې نیولې ده او لیکن د روژې په
په دغه وخت کې چې دا ټیم داخل سو تا د ولد تېره کړ نو په کس نه و دا نو بیا هغه که یو ثانیه تېره سوې وه تا د وخت تېر شوی و تا وروسته ګوله تېره کړې وي نو په تا باندې د هغه روژه خو یا نیولې یا نه خو ستا کار څنګه دې کړي دي د بلې روژې قضا در باندې ستا کفاره نشته او دغه اعظام ته اعتبار نشته خامخا په داسې وختو کې تاسې وه دغه ته ګورئ واغه دې ته ګورئ چې دا پام وکړئ چې دا اوس وخت اخر دی که نه دی او په داسې ځایو کې چې سړی ډوډۍ خوري اذان هم داسې وسي چې 2 منټه لا وروسته تر وخت سوی وي ستا ورته فکر نه وي چې دا سهار نه دی داخل سوی سهار وختي داخل سوی دی نو بیا خو تا په خطا کړې ده په خطا یې وخوړه امساک خو وکړه د هغه ورځ امساک څه تر ماښامه پورې او لیکن د امساک څه خو روژه حساب نه ده بله یوه روژه قضا لري دا ټوله دا اسانه خبرې دي یو 16 صفحه هغه د مختار دوم کړو والله سبحانه وتعالی. ډېره مننه محترم مفتي صاحب په دې هیله چې فرید احمد به خپل ځواب اورېدلی وي. راځو د بل اورېدونکي پوښتنې ته. یو اورېدونکی پوښتنه کوي که یو کس تش رکعت ډک وکړي نو آیا لمونځ یې صحیح کېږي او که نه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. حامدا و مصلیا. محترمه دغه دریم رکعت او څلورم رکعت په فرضو کې یا د ماښام په دې کې دریم رکعت دا تشواله یعنې د الحمدلله پکې مستحبه ده نفس قیام فرض ده لږ ګړی او پاته سوله وروسته تر دغه قطعت ونه چې بسته قرآن ووایي دا سجده سهو نسته چې بسته قرآن ووایي ما چې دا قدر ده د الحمدلله په اندازه دغه نه قدر چې وایي بالا نه دغه مستحب دي چې الحمدلله پکې وایي لیکن که یو چا قرآن هر څه ووایه هر څه یې ووایه ټول پکې وایه 15 سورت یې پکې ووایه لا سجده سهو نسته دا بالکل دا هغه پروا نه کوي والله سبحانه وتعالی. ډېره مننه محترم مفتي صاحب. قدرمنو د نن ورځې خپرونه مو همدومره وه. حاجي مفتي صاحب ډېره مننه چې تاسو موږ ته وخت راکړئ. حاجي مفتي صاحب تاسو اورېدونکو ته کوم پیغام لرئ؟ بس د دعا درخواست. قدرمنو او خپرونه مو پر همدې ځای پای ته رسېږي. تر بلې خپرونې پورې مو پر خدای سپارم. د خدای په امان. والسلام علیکم.